سلامونه دوستانو، په الماني ژبه باندې درې جملې ځکو دوستانو. کله چې موږ یو ښځې یا نارینه ته وایو چې سلام یا هالو ورته کوو یا وایو ورځ مو په خیر، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: ګوټن ټاګ فراو اون هیر. مطلب که ښځه وي فراو، هغې نه تاسو مطلب زه وایم ګوټن ټاګ فراو شمایله، فراو شمایله. که سړی وي یا بیا داسې وایم ګوټن ټاګ هیر محمود، هیر احمد. تاسو دا رقم استفاده کوئ چې دا فورمل طریقې سره ده. فراو نه بعد د ښځې نوم اخلئ او هیر نه بعد مطلب د سړي نوم اخلئ. بیا زه ورته وایم په فورمل طریقې سره تاسو د کوم ځای یاست، تاسو د کوم ځای یاست یا له کوم ځای څخه راغلي یاستئ په فورمل طریقې سره. دا جمله په الماني ژبه داسې وایم: woher kommen Sie، woher kommen Sie. دا فورمل طریقې ده. او که چېرته انفارمل وایم مطلب غیر رسمي وایم، بیا موږ داسې وایو په الماني ژبه: ته له کوم ځای نه یې، ته له کوم ځای نه راغلی یې، ته له کوم ځای نه راغلی یې، د کوم ځای یې. woher kommst du، woher kommst du.